نن د کابل نړېوال کرکټ کمپلیکس لوبغالي پرانیسته کیږي. ریچارډ فایبس بیرته افغانستان ته راستون شو. ډهلي د پنجاب له خولې بریا وایسته. او سلمان اغا وایي که بنګلادیش 280 هدف راکړي بریا پسې ځو. ټاکل شوی نن د کابل په الوخیلو سیمه کې د کابل نړېوال کرکټ کمپلیکس د ځانګړو او اپارتمنو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي په دې مراسمو کې به د بورډ مشرتابه د اسلامي امارت یو شمېر چارواکي او د ورزش ګڼ مینوال ګډون ولري. همدا ډول د کرکټ بورډ د انجینرۍ څانګه به د دغه ستر ورزشي کمپلیکس تخنیکي معلومات او راتلونکي پلانونه هم شریک کړي. دا مراسم نن ماسپښین د کابل ښار په 14مه ناحیه کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی ریچارډ فایبس یو ځل بیا افغانستان ته رسېدلی او د ملي لوبډلې له روان تمریناتي کیمپ سره یوځای شوی دی. د معلوماتو له مخې نوموړی به د سږني پړاو لیسټې سیالیو پر مهال په افغانستان کې پاتې شي او د لوبغاړو روزنه به پرمخ یوسي. ویل کېږي ریچارډ فایبس به له کوچني اختر وروسته د افغان ټیسټ لوبډلې سره یو ځای هند ته هم سفر وکړي څو د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره چمتووالی ونیول شي. د هند غوره لیګ په زړه پورې سیالیو کې ډهلي لوبډلې د 211 منډو سر هدف په بریالي توګه پوره کړ او پنجاب لوبډلې ته د روان پړاو څلورمه پرلپسې ماته ورکړه. پنجاب لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د شریاس ایار د 950 پریانش آریا د 56 منډو پر مټ 211 منډې هدف جوړې کړې. ډهلي بیا د اکثر پټیل د 55 او ډیویډ میلر د چټکو 51 منډو په مرسته سیالي وګټله. آشوتوش شرما او مادهو تیواري په وروستي شیبو کې چټکې منډې وکړې او لوبه د یو اور له پاتې کېدو مخکې پای ته ورسوله. له دې بریا سره د ډهلي لوبډلې د پایلوبې هیلې لا ژوندۍ پاتې شوې. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي سلمان اغا ویلي که بنګلادیش پاکستان ته 280 منډو هدف ورکړي دوی به د بریا لپاره پوره هڅه وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې بنګلادیش د لومړۍ ټیسټ لوبې په 4مه ورځ خپله مخکښي او 9 منډو ته ورسوله. سلمان اغا ویلي که بنګلادیش زړورتیا وکړي او پاکستان ته د 80 یا 70 اورونو لپاره د 280 منډو هدف وټاکي نو پاکستان به د تعقیب پرېکړه وکړي. هغه زیاته کړې د اوسنی ټیسټ کرکټ د پایلې پر لور روان دی او د نړۍ د ټیسټ اتلولۍ له پیل وروسته لوبډلې هڅه کوي داسې ویکټې برابرې کړي چې لوبې بې پایلې پاتې نشي.